د روغتیا په برخه کې د پرمختګ یو نوی ګام دا د سرطان د درملنې تازه جوړ شوی مرکز دی چې نږدې 400 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی او چارې یې 90 سلنه بشپړې شوي دي. دا یوازې یوه 2 پوړیزه ودانۍ نه ده بلکې په نړیوالو معیارونو برابره د هغو زرګونو هیوادوالو د ژوند د ژغورلو نوې مینه ده چې د سرطان په څیر د یوې سختې او وژونکې ناروغۍ درملنه پکې کیږي. دا د علي آباد په تدریسي روغتون کې د سرطان د درملنې نوې او پرمختللی مرکز دی. د سرطاني داخلي په برخه کې کارونه کېدل یو څو مراکز شته، خو د شعاعي درملنې په برخه کې به لومړنی مرکز وي چې فعاله کېږي. د طبقه د لینک ماشینري راځي او له دې مخکې چې کوم مریضان خارجي هیوادونو ته د شعاعي درملنې په خاطر تلل، انشاءالله د هغوی ضرورت په داخل د افغانستان کې رفع کېږي. په دغه 314 بستریز روغتون کې که څه هم له دې وړاندې د سرطان د تشخیص یوه برخه فعاله وه، خو اوس د دې نوي ځای جوړېدو د هیواد له لرې ولایتونو څخه راغلو ناروغانو ته نوې هیلې وربخلي دي. دوی د مجهزو امکاناتو په لیدو خوښ دي او وایي چې په دې سره به د درملنې د درنو لګښتونو مخه ونیول شي. چې برای یو مریض موږ په 50,000 روپۍ اړوو، نو دونه وس او طاقت باره موږ نه لرو چې خپل په وطن کې نو موږ خو د دې ته ډېر خوشبین یو. خارج څخه راګیر شو نو دا خو ډېره ګټه ده چې خپل په ملت کې داسې تداوی زموږ سره وشي. خب یک جای خوشبختی است که ما دست تبابت یک پیشرفت برامون میشه که در وطن خود ما پیسه مصرف نشه یا مردم ما به تکلیف نشن 6 ماه 7 ماه به خاطر ویزا یا رفت آمد به کشورهای بیرونی یا ایران یا پاکستان یا جای دیگه. یک جای خوشبختی است، یک جای علي آباد روغتون یوازې د درملنې ځای نه دی بلکې دلته 18 فعال برخې شتون لري چې هره ورځ د زرګونه هیوادوالو د درملنې ترڅنګ سلګونه ځوانان د لیسانس او تخصص په کچه علمي او طبي زده کړې هم کوي. د ناروغانو کورنۍ دلته د شته امکاناتو او د افغان ډاکټرانو د نه ستړي کیدونکو هڅو ستاینه کوي. او ښه خدمات کیږي، مریضان ښه ګوري، ډاکټران وخت په وخت راځي، نور پرسونلونه دی هغه وخت په وخت خپل اجرایات کوي. بس همدغه هغه ده. د معلوماتو له مخې د دغه مرکز په بشپړېدو سره به د سیمې په کچه د وړانګو یا شعاع له لارې د درملنې تر ټولو پرمختللي خدمات وړاندې شي، هغه اسانتیا چې له امله به یې د بېوزلو افغانانو بهرنیو هیوادونو ته د تګ اړتیا ختمه او د سرطان د ګڼو ناروغانو ژوند به په خپل هیواد کې وژغورل شي. عرفان العابد، عابد میډیا، کابل.